د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ اچوونکی رشید خان وایي وروره ته میسج وکړ چې تا ممبئی لوبډله اخلي. چې ملګرو څه خبره ده په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. زموږ وای ټي کرکټ یعنی ایران ټي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. رشید خان په 2019 میلادي کال آی پی ایل کې د اخیستلو په تړاو کې سا کړې ده. هغه جیټن سپراو سره د انسټاګرام چټ کې ویلي دي چې 2014 کې آی پی ایل بولۍ لپاره خبرې روانې وې او د 2019 میلادي کال آی پی ایل لپاره لوبغاړي اخیستل کېدل. رشید خان وایي په 2019 میلادي کال کې دوه هغه ټویټونه هم ډیر وخت ساتلی وو چې د په هکله پخواني هندي کرکټ لوبغاړي آکیش چوپړا او انګلستاني مایکل وافګن کړي وو. آکاش چوپړا لیکلی وو چې ځوان رشید خان خورا غوره لوبغاړی دی او مایکل وافګن بیا لیکلی وو چې افغانستان رشید خان بولۍ کې ماهر وای. رشید خان وایي دا دوه ټویټونه ډیر وخت ساتلی او هر ورځ به یې کتل او زړه به یې پرې ټکوراوه. د رشید خان خبره ټویټونه په کتلو بوخت و چې ورور یې ورته خبر ورکړ چې 2019 میلادي کال آی پی ایل لپاره ممبئی لوبډلې کار روان کړی چې ودې اخلي. د رشید خان اخیستل او آی پی ایل کې لوبېدل. د رشید خان د اخیستلو پر سر په 2019 میلادي کال کې د لوبډلو د مالکانو مقابله وه. د پنجاب لوبډلې مالک او فلمي ستوري پریټیزنټ او حیدرآباد لوبډلې مالک مقابله وه چې بالاخره حیدرآباد لوبډلې په 9 کروړه هندي کلدارو واخیست. د رشید خان ځلیدل او لومړی آی پی ایل لوبه یې په لومړی سر کې رشید خان په 7 لوبو کې 11 وکټې د حیدرآباد په ګټه وغورځولې چې په دې کې د مکالم ایوان پینچ او سوریش رینا سترې وکټې شاملې وې. په 2018 میلادي کال بولۍ کې رشید خان قیمت 9 کروړه هندي کلدارو ته پورته شو او 2020 میلادي کال آی پی ایل کې هم په 9 کروړه هندي کلدار بیا ریټاین یا اخیستل شوی دی. په ممبئی لوبډله کې ماهله جواردني د دې لوبډلې روزونکې ډیره هڅه کوله چې رشید خان واخلي خو نصیب د حیدرآباد لوبډلې و.